راستانه شوي کډوال به په وړیا ډول تر خپلو سیمو رسوو. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت ویلي له پاکستانه راستانه شوي کډوال به په وړیا او خوندي ډول تر خپلو سیمو رسوي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ستونزو د بیړني حل لپاره د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترڅنګ د یو شمېر نورو وزارتونو او ادارو په ګډون ګډه کمیټه جوړه کړې ده. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي ټول هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي له ساب پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې به پرته له لګښت په وړیا ډول لیږدول کیږي. د پاکستان حکومت هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د نومبر لومړۍ نیټه د وتلو د ضرب الجل په توګه ټاکلې ده. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نن چهارشنبه په زرونو افغان کډوال تورخم ته رسیدلي چې څو افغانستان ته داخل شي. په تورخم کې د خیبر پښتونخوا یو لوړپوړي حکومتي چارواکي ارشاد مومن ویل له نن سهار راهیسې شاوخوا 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېدو لپاره د تورخم په پوله کې په تمه وو. په بلوچستان کې هم د چمن په سیمه کې په زرونه افغانان له پولو څخه اوښتو په موخه راټول شوي چې انتظار کېږي د نن چهارشنبې په ورځ به د چمن او تورخم پر پاټک د اوښتو شمېر ډېر زیات وي.